چې ماښامې نه وي او ښه ورته سرتوره نه وي مونږ ته به هسې د مانځه نه پس هزار نه کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. په درمان ټي وي چینل کې تاسو ته هرکلی په خیر حالی او ستړي مه شي د چشمۍ نه وایم چې لیونی شي سړی غر ته به ځي چېرته به ځي خو چې ملنګ شي د بل در ته به ځي چېرته به ځي ستا تور کمیس راوړل څه دومره معمه خو نه ده خو که څوک ځي نو پېښور ته به ځي چېرته به ځي د غم اوبو کې دې ولاړ یم په زړه کې وایم که ډېرې وخېږي نو سر ته به ځي چېرته به ځي مور ته دې وایه چې د لور څوکیداري مه کوه جینۍ د پیغله د منظر ته به ځي چېرته به ځي. منظر صاحب ته راغلي یو او تاسو ته هم په خیرحالۍ او ستړي مه شي وایم. منظر صاحب په درمان ټي وي چینل کې. السلام علیکم مینوالو. درمان صاحب ډېره مننه او تا سره چې کوم زما مشران او کشران ملګري مېلمانه راغلي دي مجبور صاحب دی او زمین صاحب دی مبشر صاحب دی او عابد صاحب دی تاسو په خپله یې نو ډېره زیاته مننه ستاسو چې په دې ګرمۍ کې او په دې لنډ وخت کې تاسو ماته زما کلي ته راغلي یې ډېره مننه مو کوم. ستاسو هم ډېره زیاته مننه او خاص کر په دغې هم زیات خوشحاله شو وحید امید صاحب هم راسره ناست دی. بلکل وحید امید صاحب ناست دی. ملاقات وشو شاعري به اورو شاعري به هم اورو تاسو سره به شریکو. بلکل منظر صاحب جی دا راته ووایې چې تر دې وخته پورې ستاسو د کلامونو هغه احاطه چې کوم دی دومره دغه ته ورسېدله څه وایې دغه تنده ملا زیاتېږي او که نه د خلکو په شا کړي خو نه اصل کې درمان صاحب چې کومه شاعري د حالاتو مطابق روانه وي که نه نو هغه نه ختمېږي د هغې اړ نشته ځکه چې حالات خو ورځ تر ورځه نوي بدلېږي راځي که نه او ته چې په هغه لیول شاعري کې د حالاتو مطابق شاعري کې نو هغه نه ختمېږي ټیک ده. او چې کله ته یو مخصوص یو ټاپک راواخلي یا په هغې باندې یو مخصوص لار باندې روان شي نو بس هغې یو اینډ راځي یو خاتمه راځي. لکه ته په رومان صرف شروع کې شاعري نو څومره به وکړه همدغه سترګې دي دغه زلفې دي اړوې به یې که نه که چېرته په حالاتو وکړې نو په حالاتو کې ډېر څه راځي لکه چې دا کوم حالات دي پښتنو سره څه کېږي یا زموږ د مسلمان سره څه کېږي یا په اوورال دنیا کې چې موږ ګورو څه کېږي که نه نو په هغې ډېره ښه شاعري کېږي د هغې اړو سر او خپې نشته. ډېر زیاته مننه حاجي. بس یو دوه تپوسه کوم بیا بلکل چې او بله دا چې د پښتون قام دا زلمې او دا ټول د دې د بقا دپاره زر تر زر ستاسو په خپل جوهر علم کې څه دي چې داسې سړی زر ور ورسېږي دغه مشکلاتو د حل کېدو باره کې. زه خو وایم لکه د عابد صاحب سره ما اوس خبره کوله که نه چې ما وی شکر الحمدلله اوس په پښتنو کې لږ ډېر شعور راغلی دی او دا هم زه یم چې دا د سوشل میډیا برکت سره راغلی دی چې لکه هر سړي سره په کور کې هر سړی په کور کې صحافي دی هر سړی په کور کې صحافي دی نو دې سره ډېر زیات شعور راغلی دی. پښتانه چې نن تقریبا 100 کاله مخکې څنګه وو که نه لږ په تیارو کې وو لږ په تور تم کې وو ناخبره وو دنیا نه. اوس دې سوشل میډیا سره لږ په پښتنو کې شعور خپل سیاست یې وپېژندو خپل مشرکشر یې وپېژندو خپل حق یې وپېژندو خپل چې کوم ظلم پې کېږي بربریت پې کېږي خپل ظالم یې وپېژندو خپل قاتل یې وپېژندو نو په پښتنو کې لږ ډېر شعور راغلی دی. او زه وایم چې که همداسې رفتار سره دا خبره روانه وي او د حیا او د غیرت او د پښتو په صادر کې روانه وي دیره بهر نه لکه په ټیک ټاک چې څه کېږي یا نه زه د دې خلاف یم دې په دننه چې روانه وي نو هغه ورځ لرې نه ده بلکې زیام چې هغه راغلی دی یو قسم ته ور سره هغه ورځ ولاړه ده مونږ ته ور ډبوي چې مونږ پښتون قام به انشاءالله او سره د دې علمه تعلیم به نه پرېږدي مونږ پښتون قام انشاءالله دا مونږ څوک خوب ته ولې نه پرېږدي دا مونږ پسې وسلې ولې راځي په دقه راځي چې مونږ کې چې کوم شعور دی مونږ کې چې کومه پوهه ده هغه دنیا په یو قام کې نشته نو الحمدلله چې هغه ورځ لرې نه ده چې پښتون قام به یو ځلنده ستوری دی وي به انشاءالله تاسو به مو وینئ د خیره خو شرط به پکې دا وي چې دې سره به د خپل علم خپل کتاب نه خپل قلم نه دې نه به ځان نه لرې کوي. ډېره زیاته مننه. کلام به اورو جي. ډېره مننه جي. دا کلام دی او عابد خان دی ما سره مبشر دی او مجبور صاحب دی نو د ټولو ته به ډالۍ کوم وایي چې سټاک ایکسچینج نه دی په جومات کې به روزګار نه کوئ سټاک ایکسچینج نه دی په جومات کې به روزګار نه کوئ د خدای په دین کې به د نفع نقصان کار نه کوئ چاته واده کوئ او چا نه پې پیریان وباسئ چاته واده کوئ او چا نه پې پیریان وباسئ خلک پې پوی کوي په قرآن به کاروبار نه کوئ چاته واده کوئ او چا نه پې پیریان وباسئ خلک پې پوی کوي په قرآن به کاروبار نه کوئ زه یهودي نه یم اسلام کې اختیار زه هم لرم زه یهودي نه یم اسلام کې اختیار زه هم لرم خپل اوقات وپېژنئ نور به خپل اختیار نه کوئ او هغه د کوم وخت روټۍ تا ته په حساب درکړي
هغه د کوم وخت روټۍ تا ته په حساب درکړي تسبیح د بخل کار د خدای سره بشمار نه کوي ډیره مننه جی هغه د کوم وخت روټۍ تا ته په حساب درکړي تسبیح د بخل کار د خدای سره بشمار نه کوي په دې دنیا درته جنت ته خو انسان خو جوړ شه په دې دنیا درته جنت ته خو انسان خو جوړ شه په محبت کې به جنت ته انتظار نه کوي ډیره مننه په دې دنیا درته جنت ته خو انسان خو جوړ شه په محبت کې به جنت ته انتظار نه کوي سپک شوم پتا غني زما مور به پکور کې ویل سپک شوم پتا غني زما مور به پکور کې ویل زما په دې زوی به هیڅوک د ګلګزار نه کوي ډیره مننه سپک شوم پتا غني زما مور به پکور کې ویل زما په دې زوی به هیڅوک د ګلګزار نه کوي اجلاس راو غواړي خو سوچو کوي سټو کې نه دي مجبور صاحب اجلاس راو غواړي خو سوچو کوي سټو کې نه دي موج ډیر ګران د زما مر کې به تلوار نه کوي اجلاس راو غواړي خو سوچو کوي سټو کې نه دي موج ډیر ګران د زما مر کې به تلوار نه کوي ستا د جنت او د حساب او کتاب ز ذمہوار ستا د جنت او د حساب او کتاب ز ذمہوار خو پوجا پاټ په د پیرانو د مزار نه کوي ډیره مننه جی ستا د جنت او د حساب او کتاب ز ذمہوار خو پوجا پاټ په د پیرانو د مزار نه کوي چې ما خامې نه وي او خو کورته سرتوره نه چې ما خامې نه وي او خو ورته سرتوره نه مونږ ته به هسې د مانځنه پس هزار نه کوئ چې ما خامې نه وي او خو ورته سرتوره نه مونږ ته به هسې د مانځنه پس هزار نه کوئ په هغه ورځ به درته بام د انسانیت وښایم عبید صاحب په هغه ورځ به درته بام د انسانیت وښایم خو د منظر د شاعرۍ نه به انکار نه کوئ ډیره مننه جی